أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب اے کتاب والو لا تغلو في دينكم خیانت مکوی په دین ستاسو کې ولا تقولوا على الله او موایف الله باندې الا الحق مگر رشتیا انما المسيح یقینا مسیح عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم رسول الله رسول د الله دی وکلمته او خبره د الله دا القاها الى مریم چې غورځولې دا مریم ته وروح منه او روح دې د طرفه د الله نه فآمنوا بالله نو ایمان راوړی فالله تعالی باندې ورسوله او پر رسولانو د الله باندې ولا تقولوا ثلاثه او موای چې خدای اندري دي انتهوا من شهد دینا خیر لکم دا باغوروی استاسو دفارا انما الله اله واحد یقینا الله مددگار یو دی سبحانه پاک دی الله ای یکون له ولد چشید الله د پار ولد له ما فی السماوات خاد الله د پار دی هغه سوچ پاسمانونو و ما فی الارض او هغه سوچ پزمکه کې دی وکفا بالله وکیلا کافی دی الله ذمہوار د دې آیت د مخ سره ربط او مناسبت اغدار مخ کې د يهوديانو اعتراض او جواب ورکړ او هغه په خپل اعتراض باندې پړکړل نو اوس خصوصي خطاب نسواراو ته کوي او هغه ته داغي په کوپر باندې او داغي په گمراهي باندې زجر ورکیا یا پدې کې د اهل کتابو د يهودو نصارا سره خطاب ده چې دوی په نبی له سلام باندې اعتراض کولو او عقیده غلط وي نو په حق د اعتراض او د حق په خلاف عقیده لرله د الله د توحید او د عیسی علی السلام بارکه د يهودو د نصارا او د دوالو عقیده خرابې وي یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم خیانت مکوی په دین ستاسو کې لا تغلو فی دینکم قرآن کریم کې دا جمله دو کرت راغلی دا امام بخاری رحمه الله حدیث ذکر کړي
نبی علیہ السلام فرمائے لا تطرونی کما طرات النصارى عیسی ابن مریم زما په صفت کې د حد نه تیر وتل مکویا لکه څنګه چې نصارا او د عیسی ابن مریم بارک کړیو نبی علیہ السلام زو د الله بنده یما نو ماته د الله بنده وای ماته د الله پیغمبر وای ماته د الله بنده او ماته د الله پیغمبر وای نو بدعات هغه م پیدا کوي الله لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق موای په الله باندې مگر رښتیا یعنی الله باندې دروغ ما جوړویا الله باندې دروغ ما جوړویا دا سموای چې الله خپل بندګانو کې حلول کړي دي نزول هغه پکې کړي دي د عیسی علیہ السلام د روح خصوصیت نو یو خصوصیت هغه داره چې نور روحنا پاغو بدنونو کې حلول کیا چې دا اصل کې د بل ژوندۍ ناغسلې شوی او مگر د عیسی علیہ السلام روح مبارکه داسې بدن کې ورننه وته چې اصلي د بل ژوند نه نو واغستلې شوی دویمه وجه دا د عیسی علیہ السلام د روح په برکت سره بعد خټه مرغۍ ژوند کېدلې لکه سورته مائده او سورته مائده کې الله د دې ذکر کوي یو صلی الله سمات کې درې موجه دا چې د عیسی علیہ السلام روح داغو د بدن سره ډیره مده پورې وخو هغه تیریا هغه کم ټیم نه ژوند دی او د قیامت نه لږ مخکې بس کېږي او پات کېږي با نو داسې د بل چا روح دومره وخت تیر کړي نه دې تیر کړي الله انما الله اله واحد یقینا الله مددگار یو دی انما الله اله واحد سبحان فاق الله ای یکون له ولد تشید الله د پر ولد ګورا بچیتا د هغه چا ضرورت وي چې هغه یې سباله به زه کمزور شم زه به بیمار شم زما به څه کوي خدمت بکیا له ما فی السماوات و ما فی الارض خاد الله لپاره دی هغه سوچ په اسمان نو سوچ بزمکه کړي نو برخ کتا دا ارشد الله تابعدار دی وکفا بالله وکیلا کافی دی الله ذمہوار یا اهل الكتاب کتاب والو لا تغلو فی دینکم خیانت مکوی په دین تاسو کې ولا تقولوا علی الله موای په الله باندې الا الحق مگر رښتیا انما المسيح عيسى ابن مريم یقینا مسیح عیسی د مریم رسول الله رسول د الله دی وکلمتو خبر د الله دا القاها الى مریم چې ورته ولیدا مریم تا وروح منه روح د طرف د الله نا فآمنوا بالله ایمان لرئ په الله باندې او رسول پر رسولانو د الله باندې ولا تقولوا ثلاثه موای چې خدای اندري دي انتهو من شي خير لكم دا با غوروي تاسو د فارا انما الله اله واحد یقینا الله مددگار یو دی سبحان فاق دی الله ای یکون له ولد جشید الله رفار ولد له ما بالسماوات خد الله رفار دی چې باسمانو او ما فی الارض چې مکه کې دی وکفا بالله وکیلا کافی دی الله ذمہ وارو اللهم قوینا